بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې ما د اخترې د پاره پسرانې وي، خو په دې کې منت د غوښو هم و، ځکه د اختر په دویمه درېیمه ورځ واده و، نو ما د واده به هم پکې تېر کړو. نو اوس مې یو مسله واورېدله چې د چا نیت د غوښو د خوړلو وي یا د واده د تېرولو وي، اختره یې نه صحیح کېږي. نو زه اوس کولی شم چې خپل نیت اوس برابر کړم. محترمینو، یقینا دا مسله مخکې موږ په تفصیل سره بیان کړې وله چې په اختر کې به نیت خالص د قرباني وي، د غوښو به نه وي چې یا غوښې به مېلمه وخورم یا غوښې په واده په تېر کړم یا به کوزده په تېر کړم یا به یو بله خوشحالي په تېر، خالص لله فی الله د الله دپاره به د قرباني نیت وي. نو اوس خو لا قرباني تا نه ده کړې، اوس هم کولی شي چې خپل نیتونه تصحیح کړي، یعنې د حلالېدو څه مخکې هغه د آخري وخت اعتبار دی چې کوم وخت یې ته حلالۍ په هغه وخت کې ستا نیت چشت دی، نو په هغه وخت کې نیت د قربانۍ که چې زه صرف د قربانۍ په نیت باندې دا حلالوم د الله دپاره، د دین یو حکم امر یې ګڼم. نور غوښې خو هسې هم تا ته در پاتېږي، غوښې خو څوک ستاسې نه وړي، نو په آخر وخت کې نیت صحیح که هم به دغه قرباني بیا ستا د قبوله وي. په حواله سره د فتاوای هندیه جدید جلد نمبر 5 صفحه نمبر 351، دغه رنګه مجمع الانهور جلد نمبر 2 صفحه نمبر 519، شامی جلد نمبر 9 صفحه نمبر 450. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب.